د ننګرهار خوږياڼو ولسوالۍ ولسونه د پاکستان پر وړاندې د اسلامي امارت د اقتصادي مديريت هرکلی کوي. دوی چې د خوږياڼو ولسوالۍ وزیر سیمه کې راټول شوی وو وايي پاکستان سره شاوخوا 2.5 میاشتې کېږي سوداګري بنده ده خو خوشبختانه هیواد کې هیڅ ډول اقتصادي او سوداګریزه ستونزه نه درامنځته شوې. د خوږياڼو ولسوالۍ یو تن قومي مخور وايي اسلامي امارت نړیوالو ته وښوده چې د سیاسي ډګر ترڅنګ اقتصادي مدیریت کې هم برلاسي دی او په خبري نړیوال باید اسلامي امارت سره د فشار پر ځای مثبت تعامل وکړي. موږ هیڅ نیمګړتیا نه لرو، امنیت شته دی، پروګرام برابر دی، هیڅ نو مشکل دی. موږ د افغانستان نه یو ګاونډي ملک ته خطر نه دی او نه به خطر پیښیږي. نو نړیوالو ته پکار ده چې موږ سره تعامل وکړي، موږ سکینی موږ چې کوم کلتور او رواج دی، کوم پروګرام دی، اسلام ته کوم حق راکړل، د اسلامي نظام دی، اسلامي قانون دی، نو چې موږ سره تعامل وکړي نړیوال، نو موږ به سره تجارت لارې خلاص وي او ښه ژوند به روان وي. د خوږياڼو ولسوالۍ یو بل قومي مخور بیا وایي دوی اسلامي امارت سره اوګه په اوګه ولاړ دي او امارت اسلامي داسې یو دریز نیولې، داسې یو ښایسته کار نیولې چې ټول د افغانستان زړونه یې خپل کړه او افغانستان اسلامي امارت سره د افغانستان قوم ولسونه ټول د اسلامي امارت ترڅنګ ولاړ دي او اوس به ولاړي، بیا به ولاړو او آینده به انشاءالله د اسلامي امارت ترڅنګ ولاړ دي او موږ اسلامي امارت ته ډاډ ورکوو او چې دغه په ځای باندې دا پرېکړه وساتي تر څو زموږ راتلونکي مشکل حل شي او پاکستان بیا په آینده کې چې کوم دی داسې لاره ونه تړي. دغه راز یو بل قومي مخور بیا د اسلامي امارت لشته درې زننګ کوي وایي د پاکستان لخوا د لارو بندیدو سره زموږ په هیواد کوم منفي اثر نه دی غورځېدلی. موږ هیواد د هغوی دپاره یو ښه بازار و، هغه بازار اوس د دوی په مخ هم بند دی. موږ لله الحمد نور ګاونډیان هم لرو، موږ نور سرحدونه لرو، دې خواته خو موږ پر ذکر ښه لرو، هغه کې موږ قانوني ځان دپاره داسې لارې الحمدلله جوړې کړي دي زموږ نظام چې موږ اوسه پورې د داسې مشکل سره نه یو مخ چې موږ دې ته مجبور شو چې د دوی ناروا موخې او اهداف په ځان مني ومنو یا زموږ نظام یې په ځان ومني. پخوا به فکر کېده چې پاکستان سره د سوداګرۍ په بندېدو به قحطي او اقتصادي ناورین رامنځته شي، خو د اسلامي امارت غوره اقتصادي مدیریت او قاطع دریځ افغانانو ته لکه د سیاسي ازادۍ اقتصادي ازادي هم ور په برخه کړه.